السلام علیکم، وخت مو په خیر. له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت لنډ او وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست. ویان بریالی فیضي. د افغانستان اسلامي امارت وایي د پخواني حکومت چارواکي له اشخاص سره د اړیکو کمیسیون په اعتبار هیواد ته راستانه سوي او هیڅوک نشي کولی چې ستونزې ورته جوړې کړي. چارواکي وایي که څوک پر یادو کسانو د فساد ادعاوې لري نو له اشخاصو سره د اړیکو کمیسیون ته دې مراجعه وکړي. د افغانستان د اسلامي امارت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هیڅوک پر پخوانیو چارواکو مستقیمه ادعا نشي کولی، بلکې د ادعاو په صورت کې باید له اشخاصو سره د اړیکو کمیسیون ته مراجعه وکړي. له اشخاصو سره د اړیکو کمیسیون وایي د کار له پیله تر اوسه یې د پخواني حکومت شاوخوا 100 چارواکي راستانه کړي. په مشهورو راستنو سوو چارواکو کې د پوهنې، حج او اوقافو او وزع مخابراتو پخواني وزیران شامل دي. د افغانستان اسلامي امارت نن په کابل کې د افغان انویسټ په نوم یو لوی محدود المسؤلیت شرکت پرانیستی. دا پرانیستنه د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال او د کابینې د اقتصادي کمیسیون د مشر ملا عبدالغني برادر وکړه. ملا عبدالغني برادر ویلي چې سوداګري د اقتصادي ودې لپاره مهمه ده. هغه پر افغان پانګوالو غږ وکړ چې خپلې شتمنۍ هیواد ته راولېږدوي. برادر ویل چې اسلامي امارت به پانګوالو ته د پانګونې لپاره تر ټولو غوره امکانات برابر کړي. د معلوماتو پر بنسټ په دغه لوی شرکت کې تر دې مهاله 14 افغان سوداګرو د 250 میلیونه ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده. افغان انویسټ به د کانونو د استخراج، انرژي، کرنې او رغونې په برخو کې پانګونه کوي. د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغان انویسټ په پرانیست غونډه کې ویلي چې د هیواد اقتصادي ستونزو د هواري تر ټولو غوره لاره دا ده چې افغانان په خپله لاس په کار سي او هیواد ته صادقانه کار وکړي. هند په افغانستان کې تر 100 زیاتو افغان سیکانو ته بیړنۍ ویزې ورکوي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د افغان سیکانو پر عبادت ځای د وروستي برید په غبرګون کې له 100 څخه زیاتو سیکانو ته ویزې ورکوي. هندوستان ټایمز د هند د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې د ویزو شمیر الکترونیکي دی او له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د چټک وتلو لپاره اغیزناکه تمامېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ وسلوالو د کابل په کارتای پروان سیمه کې د هندوانو پر یوه عبادت ځای برید وکړ او د لاسي بمونو په وسیله یې چاودنه ورکړه. د اسلامي امارت امنیتي چارواکو د دغه برید په تړاو ویلي چې وسلوال د موټر بم بریدګر د پیښې ځای ته په رسېدو کې پاته راغلي او زیاتوي چې په برید کې یو افغان هندو وژل شوی او 9 نور ټپیان شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت دغه برید بزدلانه عمل بللی او زیاته کړې ده چې ټول بنسټونه او هیوادونه باید پر افغان هندوانو دا ډول بریدونه په کلکه وغندي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هم دغه برید غندلی او یو بزدلانه عمل یې بللی دي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند د څېړنو ملي اداره یا NIA د پرونی حملې په اړه تحقیقات کوي. د دې برید مسؤلیت داعش منلی او ویلي دي چې دا کار یې د هندي چارواکو لخوا د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې کړی دی. د هندي چارواکو د معلوماتو له مخې چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 150 هندوان او سیکان میشت دي. او وروستی خبر مو دا دی چې هند او بنګلادیش کې موسمي اورښتونو او سیلابونو 40 تنه وژلي او په میلیونونو نور یې زیانمن کړي دي. راپورونه وایي چې دا اورښتونه له تېرې پنجشنبې راهیسې پیل شوي چې له کبله یې راوتلو سیلابونو په ځینو سیمو کې مکمل کلي لاندې کړي دي. رسنۍ وایي چې په بنګلادیش کې د دې سیلابونو له کبله 25 تنه مړه شوي او په لسګونه کلو کې یې د خلکو کورونه لاندې کړي دي. ویل کېږي چې د سیلابونو د لاندې شوو کلو اوسېدونکي د ژغورونکو ډلو له لورې په لوړو ارتفاعاتو کې د ښوونځیو او جوماتونو ودانیو ته لیږدول شوي. بل لور هندي رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد په مغاله او اسام ایالتونو کې تالاندي او سیلابونو 14 تنه وژلي او نږدې 2 میلیونه نور یې بې ځایه کړي دي. هندي چارواکو ویلي چې بې ځایه شوو کسانو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل شوې ده. دا وه د دې ساعت لنډ او وروستي خبرونه. ښه وخت.